بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو د پروګرام رڼا سره محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن موږ سره موجود دی حافظ محمد خیام صاحب. دې سره خبرې اترې کوو. حافظ صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. جزاکم الله خیر. حافظ صاحب دا راته لږ ووایه چې دا کومه اخري جمعه ده که نه، لکه جمعة الوداع چې ورته وایي، د روژې په حواله باندې سپیشلي، نو د دې ستاسو په خیال باندې څه آداب دي او په دې کې څه داسې اعمال کول پکار دي؟ تاسو چې څنګه وایي چې دا د ډېرې مبارکې میاشتې د اخري جمعه را جمعة الوداع ورته وایي، نو په دې کې خو موږ له پکار دا دي چې موږ د دې جمعې انتهایي قدر عزت وکړو، احترام یې وکړو. هسې هم د عامو جمعو پکار ده، خو دې بیا زیات پکار دی. نو موږ له چې کوم دی نو پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم عام سنت د جمعې باره کې ویلي دي چې هغه موږ ادا کړو. انسان غسل وکړي او دا شان پاکې کپړې واچوي، خوشبو ولګوي، جومات ته لږ وختي لاړ شي او که ټایم مطلب دا میلاو شي نو د څلور رکعاته نفل وکړي او بیا د هغې نه بعد چې کله اذان وشي د هغې نه پس سنت ادا کړي، بیا د الله تعالی په ذکر و اذکار کې مصروف وي. او بل دا هم پکار دی چې په هره لمحه کې موږ د الله تعالی یعنې په دې سپیشلی په دې اخره جمعه کې موږ هره لمحه د الله په ذکر کې، د الله په عبادت کې او دغه شان چې کوم دی نو په توبه استغفار کې او دا موږ تېره کړو، دا زموږ لپاره ډېر بهتري. او په دې کې د مسواک څومره پورې اهمیت دی؟ جی مسواک خو هسې هم اهمیت ډېر زیات دی، او چونکې دا اخري جمعه ده نو پکار دی چې موږ مسواک وکړو، ځکه چې په چونکې رمضان مبارک دی، په دې کې سنت عمل هم الله تعالی په فرض باندې چینج کوي. نو پکار دی چې او یو چې کله مسواک وشي مونځ ته په اودس کې مسواک وشي نو هغه کې چې کوم دی نو الله تعالی هغه مونځ یو په 70 باندې کوم دی په بدلی، نو یو مونځ یو په 70 شو، او په رمضان کې نفل یو په 70 دی او فرض خو بیا ډېر زیات دی. نو بس دین تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې ډېر زیات ثواب دی. ډېر زیات ثواب دی. حافظ صاحب د عامې جمعې او د جمعة الوداع چې په روژه کې کومه جمعه راغلې ده، نو دې څومره پورې تاسو څه فرق پکې شته؟ او جی فرق خو پکې ډېر زیات دی. عامه جمعه خو چونکې چې راځي نو هغه د رمضان مبارک میاشت نه، او دا چې کومه ده نو دا رمضان مبارک میاشت او ډېره برکتي میاشت او ډېره چې کوم نه رحمتونو والا میاشت، نو خامخا ظاهره خبر ده چې څنګه موږ ووایو چې د نوافل دا خبره موږ وکړه، داسې نور خبره موږ وکړه، نو خامخا په دې کې چې کوم نه فرق د رمضان مبارک په وجه باندې ډېر دی. صحیح. ښه، د جمعې په حواله باندې دا خبره کېږي چې یاره تاسو کله د جمعې اذان واورئ تاسو خپل کاروبار بند کړئ او بس جومات طرف ته متوجه شئ. نو ځینې خلک وایي چې بس دغه ته لاړې بس بیا کاروبار ختم شو، دې نه پس بیا کاروبار جایز دی؟ جی بالکل جایز دی. جی بالکل. دا مطلب دی چې مونږ جمعات طرف ته لاړ شو، مطلب دا چې دا د جمعې اهمیت طرف ته اشاره ده چې ډېر زیات چې کوم دی د جمعې د مونځ اهمیت دی. نو چې څنګه سړی د جمعې مونځ ادا کړي چې بیا راشي او خپل کاروبار کې دکانداري کې بل څه کې، نو بالکل د اجازه دی. صحیح. ډېره زیاته مننه حافظ محمد خیام صاحب موږ سره موجود و نن په پروګرام رڼا کې، او دې خبره وکړه د جمعة الوداع په حواله باندې چې هغې څومره پورې اهمیت دی او د عامې جمعې هم اهمیت دی. خو چونکې دې دا خبره وکړه چې د جمعة الوداع چې کومه ده چې په روژه کې کومه جمعه راغلې ده او بیا آخري جمعه، نو د دې اهمیت په دې وجه باندې ډېر زیات دی چې کېدای شي دا جمعه بیا موږ باندې را نه شي او دا زمونږ د ژوند آخري جمعه شي. نو که دې باندې څومره پورې عبادت وکړی شي، څومره پورې هغه نوافل دي یا د کوم اعمال دي هغه پوره سر ته ورسولی شي، نو انشاءالله چې دې سره به زموږ د ټول ژوند کې خوشحالي هم راشي، برکتونه پکې هم راشي، او دا به د نورو لپاره هم یو مثال شي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.